ولې دې پلار څه شو؟ مکتب کې هغه پلار مکتب سرمعلم و چې وویشتلو دا ټول د معلم اولاد دی مخکې مه چیک اپ زما د خوانه فضل خالقه څونه وخت کېږي راغلی؟ نن چې درېیمه شپه ده. او دلته یې کور پکې رانیولی؟ نه و پکې رانیولی و. دا خوش کمه دا واله او زه د خیر کاکا ته راشي ماما ته د کوم ځای؟ زه یې مرکخیلو خوږیاڼو. مرکخیلو یې جنګ و؟ جنګ و ډېر جنګ و که لږ؟ بس نیم کورونه اوس هم پاتې دي ورونه ورته کورونه پاتې نور هم پاتې دي خو بس مالونه هم پاتې دي. دا چې کاشکې هم ډېر څه د وسه شي الله دې تاسو له دا په ډېر دا دې به څو ته ویسه ته هم ورسره ځه کاکا کاکا ته راشه وبخښه کاکا چې په سپینه ګیره هم په عذاب کړې خدای دې خپل رحم وکړي خوږیاڼو نه راغلی کوم ځای د خوږیاڼو نه بل الخير نه علي ساکي دا د دې خوانه ورځې در څومره مدد دا به دا لکه در سره ویسي صحیح دی وبې رسوي درته دا واله وراره جمله یې راته ماته کړه مخې ته هم رڼا شي کاکا ته راشه ته د کوم ځای؟ دا شیرزادو. شیرزادو په ساحه کې هم جنګ و؟ او ساحه کې موږ نه داسې 2 کیلومتره یو چاړه هم راوړله ټوله ټوله کار هلته هغه پرتې دي ګانډې منډې دا کور هم پرتی دی کور پردی دی دا واله کاکا راره د کوم ځای نه راغلی؟ خوږیاڼو تذکرې ته ویسه هغوی مې ورته ویلي دا چا دی؟ ماشوم دی؟ دا خالد دی. لاس یې مات دی؟ و لاس مات دی. دا ورته ویسه ویرسه ورته د کوم ځای وراره؟ خوږیاڼو خوږیاڼو د کوم ځای؟ خوږیاڼو د کوم ځای؟ کوم ځای؟ شیندې مور شیندې مور چېرته دی؟ ته وړه شي دې خوا که اوږده دی ته د کوم ځای وروره؟ دا ټول د خوږیاڼو خاص دی د خوږیاڼو د کوم ځای؟ خوږیاڼو کې مې شیرزاد یم مرکخیلو. دلته پکې را پراته سی؟ هو که کوټې دي که چاردیوالي؟ د کوټې به کې دي اوس نه لوڅې دي ټکټې مټکټ نشته. په ټکټ دي کوټې؟ نه اوس په لګیا یو په ټکټ لا ته اوس نه دي. ته د کوم ځای وروره؟ زه هم د خوږیاڼو شیرزاد مرکخیلو. مرکخیلو او جنګ و؟ جنګ و اوس قانون امانون هر څه پاتې شو؟ هر څه پاتې شو. ای وروره ته دغه سراجیک شول ته به ما ته رانږدې کړې دا بړو وروره ښی شکر دی. د کوم ځای؟ مرکخیلو. مرکخیلو یې؟ او شیرزاد مرکخیلو. ستاسو چې کوم جنګ دی؟ او زموږ خو درز و غاب دی. خدای د خپل رحم راغلی. امین. راځه وروره وراره د کوم ځای ته؟ مرکخیلو. مرکخیلو ټول مرکخیل هم دلته راغلی یاست لکه چې دا تا خو ځان په خاورو سم ککړ پکړ کړی د کوم ځای؟ د خوږیاڼو. خوږیاڼو؟ خوږیاڼو د کوم ځای؟ چربون. خو په قوم خربونه یې د خوږیاڼو د کوم ځای؟ قدرخیل یې که مرکخیل؟ بس نه یې خبر نو خالد د خوږیاڼو یې نه والا
ته د کوم ځای زه دې خوګاڼو خوګیاڼو د کوم ځای د شیرزاد او بیا د مالالې غونډه جنګ د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې دی هېره جنګ داسې وه چې د وډې سار له د هغه پسې دی د تنګي د خولې پسې مرکې خیلو شاڼو دې خوا سرحد کوم ځای دی دې خوا دی وایه شاڼو توت خوا دی دا کږم پکې راځي هېره نه هغه نه راځي کږه ارامه ده نه را هغه ارامه ده ورو د کوم ځای ته مرکې خیل مرکه خیلو ښار ته په کوم نیت راغلی ښه پوهېدی چې دلته خو کور نشته درک نشته څه چلی ویلی کور هم ونیولو نو کور هم ونیو ته د کوم ځای وروره زه دې خوګاڼو خوګیاڼو د کوم ځای خوګیاڼو خو ټوله خدرخیل خدرخیل وایي خدرخیل ته د کوم ځای سره راغله حج شی په قوم خربونه خربونه یې لاره د کوم ځای مرکهیر مرکه خیلو کې د کوم ځای ملک کلی ملک کلي جنګ و چې راوتې ډزې مزې روانې وې لږې که ډېرې ډېرې لاره کې چاونه درولې چاونه غلي چم کړم چې کې راوړه شپای شپې کې ډېر کورونه وای څو کور تاسو سره راوړل یو کور دا واله ته د کوم ته د کوم ځای واره مرکهیر مرکه خیلو پلار د څه کار کوي لام وظیفه څه شي وظیفه کوي مخت نه کوي معلم دی مدرسې معلم دی کما حکومت شو کوي والا معلم صاحب ته سلام کوه یو ماشومه ده څوک سرپرست نه لري ها څخه راځي کومه ولې دې پلار څه شو ماستر کې هغه پلان ماستر سرمانه مو چا ویشتلو دا ټول د معلم اولاد دی مخې مه چې کپ زما د خوانه فضل خالقه دا خو د خدای وطن دپاره د پلار یې ډېر څه کړي یو زوی دی همدی مشر زوی دی د دې نمبر شی واخله نمبر شته ما سره نمبر دی دا ورسره وي خدای مل شه چش کو پمنډه ولا نو چې پمنډه وشته مننه په مخه مننه